په قبر کې به عذاب چې کوم وي دا به د همیشه دپاره وي او که نه د څه وخت د څه ټایم د څه مدت دپاره به وي. ډېر قیمتي بیان دی، نو راځئ چې ټول یې په شریکه باندې واورو. د عذاب به د همیشه دپاره وي که نه څه وخته پورې به وي. دا اوس بله مسله ده. جواب د دې خبرې هغه دا دی، یو ته ویل کېږي عذاب دائم. عذاب دائم څه معنی شو؟ همیشه. او عذاب له امد، او عذاب د وخته پورې. یو عذاب همیشه دی او دا عذاب د کافرانو او منافقانو دی، دا همیشه دپاره. لکه حدیث د برا رضی الله عنه کې څه دي چې کله دې جهنمي ته د ځای وښوی شي فهو ينظر إليه إلى أن تقوم الساعة، نو دې د خپل ځي ته ګوري او دا عذاب سکی د کوم وخته پورې؟ د قیامت ته راتلو پورې. نو د کافرانو او د منافقانو، منافقان د کوم منافقان مراد دي؟ اعتقادي، عملي نه. ځکه چې منافقت په دوه قسمه دی، اعتقادي او عملي. عملي منافقت د یو سړی خبرو کې دروغ وایي، یو سړی وعدې خلاف ورزي کوي، کنځلې کوي، خیانت کوي، دی کافر خو نه دی که نه. اعتقادي منافق کافر دی چې په ظاهره کې دی مسلمان دی او په زړه کې کافر دی، نه مني اسلام، نو دا خو کافر دی. د ده دپاره دا عذاب همیشه دی. مونږ چې کله دې ځای کې منافق یاد کړو، نو مونږ ته مراد اعتقادي منافقي، د ده دپاره عذاب همیشه دی. عذاب له امد، هغه عذاب چې د هغې یو وخت دی او هغه او دې ته موږ داسې ویلی شو چې څومره پورې د عذاب د ګناهونو په مقدار دی. لکه کوم چې موحدین مړه شوي دي، مشرک خبره ختمه شو، د کافر خبره ختمه ده، اعتقادي منافق خبره ختمه شو. مسله پاتې د ګناهګارو موحدینو ده، د ګناهګارو موحدینو مسله پاتې شوه. نو په دوی باندې دا عذاب څومره یي د ګناهونو په اندازه باندې. او بیا خبره د الله مشیت ته هم سپارلی شوې، الله ورله کومه ګناه بخي، کومه نه بخي، د کومې عذاب ورکوي، د کومې نه ورکوي. خو دا عذاب همیشه نه یي. څومره وخت پورې الله اعلم. دلته دا خبره مې یاده کوي، رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی. ګورئ ډېر مهربانه ذات دی. د دې قبر د عذاب د لاسه او د قبر د سختو د لاسه هم ګورئ ګناهونه کموي، نو آخرت کې به صفایي دا مؤمن. چې کله قبر کې دا سخته په انسان باندې راشي او شروع د سکرات الموت نو شو، دا سکرات الموت د مرګ دا سخت دی چې دې سره ګناهونه ریږي د انسان. څومره چې دا سخته ډېرې او انسان نو ګناهونه کمېږي. بیا په قبر کې چې کوم په ده باندې عذاب راشي یا کومه فتنه پرې راشي یا کومه سخته پرې راشي، د دې د لاسه هم ګناهونه ختمېږي. نو آخرت ته کله داسې شي چې آخرت ته بلکل څه شي؟ صفا شي. یو بله مسله به بیان کړو. د قبر د عذاب انسانان اورېدی شي او که نه؟ نو دلته اولنۍ خبره دا یې ساتل چې د انسانانو نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې استثنا به دې کوي، ځکه چې د هغه باره کې حدیثونه راغلي دي واضحه. الله هغه ته د عذاب اورولی دی. لکه مشهور حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څو قبرونو تیر شو؟ په دوو. فقال انهما لیعذبان، یو په دې دواړو باندې اوس څه دی؟ عذاب دی. وما يعذبان في كبير. دا دلیل باندې پرون هیرو د قبر د عذاب اثبات دلیل موږ ډېر بیان کړو. یو پکې دا م یاد کړه، ګوره څومره واضح دی چې پیغمبر په قبر باندې تیر شو. انهما دوی دا چې په دې قبر کې دي، په دوی اوس عذاب دی. دې کې تاویلات ته څه ضرورت دی؟ نو په دوی باندې عذاب دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو یا وحی شوې ده او یا یې د اواز یې اورېدلی.
کله چې روانو صحیحینو کې هم دغه حدیث ته د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه او اواز یې واورېد نو څه وی یهود تعذب في قبورها، دا یهود دي او اوس په قبرونو کې عذاب روان دي. ورته اواز یې واورېد. یو حدیث کې داسې هم راځي، مخکې تېر شو، پرون ما بیان کړی چې لولا الا تدافنو، که تاسو چېرته د مړو دا ښخول نه پرېښودی که نه، یرې نه پرېښودی، لدعوت الله ان یسمعکم ما اسمع، نو ما به دا دعا غوښتلی وی د الله نه چې تاسو ته هم هغه څه واورئ چې کوم زه اورم. نو پیغمبر څه اوري؟ عذاب قبر اوري. د پیغمبر نه علاوه چې څوک دي هغوی نه اوري، او که اورېدلی وی نو بېهوشه شوی به. دا خبره یاده کوي چې زناورو باره کې حدیث راغلی دی. زناورو باره کې څه حدیث راغلی دی چې کله چې دې قبر کې چې د کوم سړی دله چې کوم عذاب ورکړی کېږي، دې دومره چغه وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دې انسانانو واورېده نو دوی به بېهوشي شي. او دا چغه څوک نه اوري؟ حدیث کې څه دي؟ انسانان او پیریان، او دوی نه علاوه اوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په قچر باندې سورو او एकदम ټوپ و، نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې گزار کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته قبرونه چا دي؟ هغوی د مشرکانو دي، عذاب پرې روان دي. ښه یو ناشنا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړې مجموع الفتاوه کې. د هغوی په وخت کې داسې وایي، وایي چې کله د اسونو باندې څه قسمه خاص بیماري راغله نو دوی به بیا بهود تپوس به کوو چې د یهودو نصارو قبرونه کوم ځای کې دي، او د مشرکانو د قبرونو له بو هلته به دوی برابرېدو، بیا هلته به ټوپونه ووپونه ووهل د یېرې نه، نو برابر به شو. نو دوی د اواز اوري، زناور د اواز اوري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو بله خبره ذکر کړې ده، وی کله ناکله کیدی شي چې الله یو انسان ته دا چغه واوري یا ورته څه ورښکاره کړي، کله ناکله. اصل دا دی چې نه کېږي، خو الله خو په دې قادر دی که نه، او شوي دي. لکه بعضو ښه ثقه خلکو نه بعض واقعات را نقل شوي دي چې پلاني ځای کې قبر و، د قبر نه اواز را روان و. نو داسې کیدی شي چې الله سبحانه وتعالی کله ناکله یو انسان ته واوري، یا د قبر د مثال کې ماران راووتو او لړمانان ترې راووتو او یو اور پکې لګېدلی، کیدی شي الله یو کس ته ورښکاره کړي، کیدی شي دې کې څه یعنې الله ته څه ګرانه ده؟ الله ته خو هېڅ ګرانه نه ده. خو دا دی چې لکه عامه طریقه دا نه ده د الله. پیغمبر یې اوري او د انسانانو پیریان نه علاوه د زناور څاروي او دوی ته اواز راځي. عامو انسانانو ته چې کله الله وغواړي او د الله په هغې کې هم څه حکمت وي، د الله په هغې کې هم څه حکمت وي، نو کله ناکله یې ورته واورئ او یا یې ورته ویښئ. ښه، دا قیمتي بیان. دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.